حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به گورنرانو ته چې خط لیکي په هغه کې بیا دا لیکل چې ان اهم امورکم عندي چې زما په نیز باندې تر ټولو اهم او ضروري امر چې کوم دی هغه الصلات هغه لمونځ دی چې دوی به لمونځ قایموئ په لمانځه سره د انسان تعلق له الله پاک سره قایمیږي او چې الله پاک ستا ملګری بیا په دنیا کې یو مشکل پیښیږي چې د الله پاک له تا سره ملګری یي د الله پاک نصرت او مدد له تا سره در سره یي بیا د دنیا یو مصیبت نه ده او کم سړی چې لمونځ نه کوي علما کرام لیکي چې دا څو تاوانه لري یو تاوان یې دا دی چې د دا سړي په رزق او په روزي کې به تنګي بل تاوان یې دا دی چې د دا سړي چهره کې به نور نه وي د محبت بجای د خلکو په زړو کې نفرت له دا چهرې لویږي او بل تاوان یې دا دی چې دا ته به عذاب قبر او د قبر په فتنه مبتلا کیږي د لمانځه د نه کولو نقصان دا دی چې الله پاک به د قیامت په ورځ له ده سره سخت حساب کوي او الله پاک به پر ده باندې غضبناک کوي د الله غضب څخه د الله پاک زموږ حفاظت کوي د الله سخت غضب دی او د الله پاک غضب پر بېلمانځي باندې راځي او بېلمانځه سړي ته الله پاک عذاب په جهنم سره ورکوي الله دې زموږ حفاظت کوي علما کرام لیکي چې څلور شیان غوطه وایي کیږي په څلورو ځایو کې دا ښکاره کیږي علما کرام لیکي چې د الله پاک رضا دا په نیکو اعمالو کې غوطه وایي پټه شي د الله پاک رضا او دا د سخیانو په کور کې سر ښکاره کوي د سخي په کور کې راپورته کیږي د الله پاک ناراضي دا په ګناهو کې پټېږي غوطه وایي او دا د بخیلانو په کور کې سر راپورته کوي دلته غوطه ووله هلته سر راپورته د الله پاک رضا پټېږي غوطه لګوي په نیکو اعمالو کې لیکن د سخیانو په کور کې سر راپورته کوي او د الله پاک ناراضي دا غوطه لګوي پټېږي او د بخیلانو په کور کې سر راپورته کوي د رزق وسعت دا د ثوابو په عمل کې غوطه لګوي لیکن د لمونځګزارو په کورو کې سر راپورته کوي او د رزق تنګي دا غوطه لګوي پټېږي په هغه اعمالو کې چې هغه د سزا اعمال چې الله پاک سزا پر مقرره کړې ده دا د رزق تنګي په دغه کې غوطه لګوي پټېږي لیکن دا چې سر راپورته کوي په هغه کورو کې په کومو کورو کې چې د لمنځو سستي الله پاک دې زموږ حفاظت وکړي ځکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د اوو شیانو زینت دا په اوو شیانو کې دی د نعمت زینت دا په شکر کې دی د مصیبت زینت دا په صبر کې دی او د محسن زینت دا په احسان نجت لاولو کې دی او د لمانځه زینت دا په خشوع کې دی په خضوع کې دی چې موږ په د لمانځونه زده کړو او د خشوع او د خضوع لمانځونه کوو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه الصلاة والسلام خلیفه ثانی دی
حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ داسې حکومت کړی دی چې په دنیا کې څوک مثال نشي پیښولی. دا نن چې ځان ته ترقي یافته ملکونه وایي، ځان ته ډېر د ترقۍ او د عروج دعوې لري، هغه هم د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د حکومت نمونه نشي پیښولی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به فرمایل که یو سپی د دریای فرات پر کناره باندې له لوږې مړ سو، له حضرت عمر څخه به د دې پوښتنه کېږي چې د سپي څونه احساس ورسره دی، چې حیوان دی، نو د انسانانو به څونه احساس ورسره وي. او د ده پر څو خطو باندې، پر څونه خطه باندې د ده حکومت تکي صاحب فرمایي مدذ العلی دی وایي ما چې حساب ورته کړی دی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ و حکومت په اوس دغه کې 15 ملکونه کې راځي. لیکن حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به ګورنرانو ته چې خط لیکي په هغه کې به دا لیکل چې ان اهم امورکم عندي، چې زما په نیز باندې تر ټولو اهم او ضروري امر چې کوم دی هغه الصلات، هغه لمونځ دی، چې دوی به لمونځ قایموئ. په لمانځه سره د انسان تعلق له الله پاک سره قایمیږي، او چې الله پاک ستا ملګری بیا په دنیا کې یو مشکل پیښیږي چې د الله پاک له تا سره ملګری، د الله پاک نصرت او مدد له تا سره در سره یي، بیا د دنیا یو مصیبت نه ده، د دنیا یوه پریشانی نه ده، بلکې د مرګه بعد چې کوم مشکلات دي دا هم هیڅ مشکلات نه بلل کېږي چې د انسان سره رب ملګری، او رب چې ملګری کېږي هغه وخت چې زموږ له رب سره رابطه یي. ځکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به وخپلو ګورنرانو ته لیکل چې اهم په امورو کې زما په نیز باندې هغه لمونځ دی چې دوی لمونځ قایموي. الله پاک دې پر څه ویلو اورېدلو د صحیح عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد